السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دغه توبه د امام مهدي صاحب په وخت کې هم قبلیږي او که وروسته له هغه څخه، او په دې متعلق که د یو څه بیان وکړي. محترمه دغه ته زموږ نیت و چې اشراط الساعه د قیامت علایم یې بیان کړو انشاءالله الرحمن. د دې ختم څخه بعد چې موږ شروع کړي وو په هغه باندې سره مصروفه وو، بیا به انشاءالله الرحمن د قیامت علایم یې هم خپله خپرونه ورکړو په وخت سره. خو ستا د پوښتنې په جواب کې دومره ویلی سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی، ابي هريره راته نور روایت کړی دی، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بادروا بالاعمال سته، تر شپږو شیانو له مخه تاسې کوشش کوئ و اعمالو ته چې پاکې یو دجال یاد سوی دی، دابة الارض یاد سوی ده، او یو دود راوځي، او طلوع الشمس من مغربها، او دغه رنګه په بل روایت کې د ابي هريره مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي دي چې تاسې کوشش کوئ په اعمالو کې چې هغه د توبې دروازه در باندې بنده نسي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی چې مخکې تر دغه چې لمر لا نه یې راختلی ثلاثه آیات درې علایمې د قیامت چې راوځي، نو بیا لا ینفع نفسا ایمانها، بیا هغه ته ایمان ګټه نه رسیږي که تر هغه له مخې ایمان وراوړي چې هغه طلوع الشمس من مغربها، لمر راپورته کېدل دی د مغرب څخه، اوس خو مغرب ته ولیږي، مغرب له طرفه راپورته سي. والدجال و دابة الارض روایت مسلم کړی ده، مالک رحمت الله علیه په مرقات جلد لسم صفحه 106 کې حدیث رقم 5480 کې روایت کړی ده. نو محترمه د امام مهدي صاحب په وخت کې هغه د توبې دروازه نه بندېږي، د هغه څخه لږ وروسته بندېږي، بیا به انشاءالله